شیعگان د ټول نه بیکار خلق دي، یو پلیت خلق دي، د صحابه او د دین خطرناک دشمنان دي ګوري، او عقاید د کفر دي. اکثر علماء د کفر فتوا په ور کړی دا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو لوی شخصیت خپل دومره ډیر مناقب لري، نو شیعگانو ته ضرورت ته چې خبره ور پسې تړي. دومره قمقل دی وی چې جبرئیل علیہ السلام کله وحی راوړه، نو الله ورته وی دا وحی علی صاحب ته یوسا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی صاحب سره چلو ک وی هغه اخکار ته ولېګو او دې په خپل التکې ناسیدو، نو جبرئیل علیہ السلام چراغ نو علی صاحب خونو نو وحی دل ورکړه. نو قمقل لی ولدا جبرئیل علیہ السلام ځنګل نو لیدل، اخکار زین ولیو الته ورغلو کنه. نو دا دروغ او بیهوده او بیکار. شیعگان د ټول نه بیکار خلق دي، یو پلیت خلق دي، د صحابه او د دین خطرناک دشمنان دي ګوره. شیعه خراب خلق دي، دین ځان بچکول ډیر ضروری دي، او عقاید د کفر دي. اکثر علماء د کفر فتوا په ور کړی دا. زمونږ د زمانه شیعگان روافض دي، خطرناک خلق دي او بیکار خبرې کوي. ماته په خپل یو خبره په یو ویډیو کې اوریدلې ده چې ډیره بیکاره ده. هغه وی حضرت ابراهیم علیہ السلام د الله پاک دوستو او درې کرته دروغ ویلی دي. نو کم انسان چې الله دوست جوړ کړي او دروغجن دی، نو او کم انسان بنده جوړ کړي د الله پیغمبر چې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دی، وی هغه به څومره ډیر دروغ ویلی. دومره قمقل خلق دی. زما دی وابیانو سره ولی نه لګي، وابیان هم د صحابه او دشمنان دی ګوره. دوی وی صحابه نه پوي یو دا صحابي خطا شو، خو ډایرکټ په نه ورځي انډایرکټ په راځي چې خلک به بیا راته شیعه وي. نو زما سره په دی باندې ورانه ده چې دوی د صحابه او دشمنان دي، او صحابه د اسلام او د دین گواهان دي ګوره. صحابه د مین نه وباسه دین ختم. ته چې چاله پیسې ورکړې 10,000 یا 15,000 روپۍ مثال پتاور او دو ګوانو مخامخ ورکی، او یو سړی راشي او دا ګوان مړ کی، ګوان د ځای نه لرې کی، نو ته پې دا پیسې شته کی چې منکر شي. دقه رنګې دوی صحابو نه ولې انکار کوي؟ دا د الله پاک د دین د موقع ګوان دي. ولې تابعینو ته دین چا را رسول؟ صحابه د مین نه وباسه دین ختم. دوی نبی علیہ السلام لیدل دی، دوی د نبی علیہ السلام د وحی موقع لیدل دي چې دا آیت په وړي کې نازل دی، دا په جمی کې، دا په کور کې، دا په سفر کې، دا په یخنۍ کې، دا په ګرمۍ کې. دا الله نبی داسې وي چې دا ته لري کې اوچته کې دین کې انقطاع رااله. د موقع ګوانو نه دوی انکار کوي، او د موقع ګوانو نه ولې انکار کوي؟ اصل کې دوی د الله دین نه مني. صحابه لري که ګوان د موقع لاړ په چا باندې خبره شته کې. یو سړی چې د شپې سوکولي، نو حکومت وی دا کیس کمزور دی، ولی د موقع گواه وسره نه، او که د موقع گواه پیدا شي نو بیا خو کیس مضبوط دی. یا ډیر کرته څوک د چا مخ کې سړی ولی او وی وجني، او بیا گواه ته ټلیفون کې لکه گوی دی وکړه نو خبر نه، نو چې گواه گوی ورنه کی نو کیس خراب نشو. د قرنګ دا دوی صحابه نه مني، وی دا د موقع گوان دي چې دا تلری کو نو دین په خپل خود به خود ختم دی. الله دې مونږ او تاسو ټول دیندار. نو علي سے خپل خصوصي مناقب لري.